بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناولو ټولو ته د زړه له کومې سلام کوم. السلام علیکم ورحمة الله. او بیا د دې ننګیالو ځوانانو مشرانو او ټولو راغلو ستاسو د خپل وطن دپاره د خپل وطن د خوندمندو دپاره د خپل وطن د پت او ناموس دپاره دا جذبې دا ولولې دا ظالمانو چیلنج کولو ته خراج تحسین پیش کوم. ورونو دا خاوره پښتونخوا ده، دا د پښتنو خاوره ده. دغه دا ازل او ابد تاریخ به یو وي. دا تاریخ نشي بدلېدی، دا وینه نشي بدلېدی. دغه وینه کښې ننګ او غیرت شامل دی. خلکو په دې باندې د کالونو راسې جنګ کوو. خلکو په دې باندې 23 ارب ډالر جوړ کړل. خلکو په دې باندې بنگلې او نور شیونه جوړ کړل. خلکو په دې باندې موټروې او میټرو سروسز جوړ کړل. دا هر شی ولې راغلل؟ دا د پښتون وینه وه، دا د پښتون کورونه ړنګېدل. په هغې وخت باندې چې په 2014 کښې په جنوبي وزیرستان کښې 15,000 کورونه ړنګېدل. په هغې 2014 کښې په لاهور کښې په 15 ارب روپۍ باندې یو میټرو سروس جوړېدو. دا د هغو کورونو دا خیانت د دغه خاورې سره روان و. دلته هر ځوان او مشر هر وخت خپل ځان دس مارلو لکه په بم چې ناست وي. د چا په لاس چې یې ریموټ وي. دا بازارونه دا کلي دا هر وخت نړېدلي دي. دا د پېښور ښار هر 6 غنټې بعد نړېدلی دی، هر 24 غنټې کښې دننه نړېدلی دی. د دغې په بازارونو په مارکېټونو حملې شوي دي. د دغې په غریبانو په مالدارانو حملې شوي دي. د دغې په پولیس حملې شوي دي. چا کولې؟ د پښتنو په دښمن د پښتنو دښمن کولې او د پښتنو د دښمن چې کومو خلکو په دې پښتونخوا خاوره کښې سات ورکوو او هو کولې. خلک ټول کښېنئ، خلک راشئ، تکشن 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 ټول کښېنئ. دا مخامخ کسان کښېنئ. دا خاوره خلکو ته د بېغیرتو خاوره ښکارېدله. دا د دوزو خاوره ورته ښکارېدله. هغه سټوډنټان چې پرون دوی وجل نن په روډونو ورته ولاړ دي. هغه مشران چې دوی په بازارونو کښې دماکې کولې نن په روډونو ورته ولاړ دي. هغه خوندې مندې چې تورېدلې سرتورې شولې، بیرې شولې، کونډې شولې، هغه نن ورته راوتلي دي. څه غواړي؟ امن غواړي. څه غواړي؟ وایي زه د ایکسټرا جوډیشلي نه مرم. څه وایي؟ چې زه د میسینګ پرسن نه و. کلبوشن یادیو چې هغه د دغې ملک هم نه و، هغه جاسوس و، هغه غدار و، هغه د انډیا و. بیا هم د دا حق ورکو چې نه یې ایکسټرا جوډیشلي مړ کړی دی، نه یې د ده نه میسینګ پرسن جوړ کړی دی. روانور چې قاتل دی هغې ته هم د دا حق ورکو، خو پښتون قام ته نه ورکوي. کلبوشن یادیو ته ورکوي خو پښتون قام ته نه ورکوي. احسان الله احسان یې شاهي مهمان جوړ کړی دی. دا هغو ته نن احسان الله احسان په بنګلو کښې ناست دی او هغه پولیس او هغه والرم چې هغې کس وجل په روډونو ناست دي. دا د ده پالیسي ده. دا په دې خاوره چلوي. یوه خبره به ټول په واده سره کوو چې د جبر مرګونه، د ظلم مرګونه، چې مونږ ټوکړې ټوکړې شېدلو او په بېننګۍ شتلل، په دهوسۍ شتلل، بې مقصده تلل. اوس بیا د خپل وطن
د ناموس او ننګ دپاره چې ضرورت پیښ شي بیا بیا ورکوو دا سرونه کوه دا ما بیا ورته ویلي دي بیا ورته وایم مونږ شریف خلک یو مونږ د امن غوښتونکي خلک یو زمونږ د ټوپک نه کرکه ده زمونږ د بمونو نه کرکه ده زما ستا د طالب نه کرکه ده زما ستا د فوجي د دغې وحشي شکل نه هم کرکه ده زه په خپله خاوره باندې چې چا هم ظلم کړی دی ریاستي او آئیني حق یې غواړم خو ته یې نه راکوې نه نه 15 میاشتې پیره شولې چې پی ټي ایم روان دی په 15 میاشتو کښې په ښه مسلسل جدوجهد شي په ښه تیز جدوجهد شي په ښه لوی جدوجهد شي پی ټي ایم چېرته یو منټ دپاره روډ نه که بند چېرته یې یو ګمله نه کړه ماته چېرته یې یو بل منفي عمل نه وکړو خو بیا په داسې حال شي چې د دغې پی ټي ایم په خلکو باندې تشدد شوی دی دوی په چا تشدد نه وکړو د دغې پی ټي ایم د خلکو دپاره د دغې پښتون عوام نه روډونه بند شوي دي سړکې بند شوي دي لارې بند شوي دي خلک یې نیولي شوي دي په خلکو یې تشدد شوي دي او بیا د واڼه بازار ونړېدو او د اولس وینې پسې تویې شولې خو دا اولس بیا هم د روډ نه سایډ ته په یو غوټ ښه ناست دی او خپله ژړا کوي او د دوی غفور دی که څه نه ملي هغه ورته وایي هېڅوک نه دي مړو دومره سپین سترګي کوي دومره بې شرمي کوي چې مخامخ راغی د ټولې دنیا مخ ته پریس کانفرنس وکړه او طالبانو دپاره یې د امن کمیټې نام استعمال کړه او بیا یې وویل چې دا د دوی قرباني دي دا د خلکو د وینو تویول دا د پښتون کام بربادول ای پښتنو سپیشل چې کوم دا شعارونو پښتانه یې یوه خبره درته کوم ستاسو به هم په ذهن ښه راغلی وي چې دا طالبان چې راتلل دا فوجانو چې ظلم سر کوه هلته قبایلو ولې نه نیول د خلک ولې نه تم کول دا درته وایم 1400 مشرانو صرف وینه تیو کړې ده دغې خلاف مونږ کلار نه و ناز که مونږ وینې چې څنګه پرون په انګوره ډا توی شوې بله ورځ په واڼه کښې توی شوې تاسو روزانه توی شوي دي تاسو د دغې یوسوات او د دغې قبایلي پټي هره تیره باندې بمبار شوی دی په هره کنده یې بمبار شوی دی د هر کور دروازه باندې فایرینګ شوی دی هر بازار ړنګ شوی دی هر کور ړنګ شوی دی مونږ بیا هم د همیشت چې خواري دي د دغو خلاف راوتلي یو ولاړ یو او ټول پښتانه ولاړ دي چې کوم نه ودرېږي هغې ته هم مونږ وایو چې که ته زما مخالفت هم کوې بیا هم زه ستا دپاره امن غواړم ته چې څه هم وایې زه ستا خیرخوا یمه زه به ستا په خاوره داسې ژوند غواړم چې څنګه ته غواړې داسې امن به غواړم چې څنګه په اسلام آباد په لاهور شو دوی قایم کړی دی دا د بدامنۍ ژوند موږ نه غواړو دلته دا پیمانه نه ده چې ته د ملک څومره وفادار یې بیا به نه وژني نقیب الله مسعود خو خپل زوی په ارمي کښې لیفټین جوړولو بیا یې هم ووژلو هېڅ پیمانه نشته دی هېڅ پیمانه نشته دی دلته یو ځل هم دا نه دي شوي نه اوبه خیر دو ځل هم دا نه دي شوي چې چېرته جټ بمبار کوو ویلي وي چې څوک وفادار دي هغه لرې شي چې څوک نه دي ټول یې په یو ځای ویشتلي دي دلته چې دماکه دهشتګردو کړې ده دا یې نه دي ویلي چې څوک د رنګ خلک دي یا دغه پښتانه دي هغه د نه وي هغه لرې شي د نورو باندې کوم په پښتنو باندې مشترکه برید شوی دی یرغل شوی دی په دې خاوره باندې دا به په مشترکه جدوجهد باندې د خپلو ځانونو نه لرې کوو او آخر خبره درته کوم په واڼه کښې دا د پی ټي ایم غونډه وه داسې ماشومان هم وو داسې ځوانان هم وو
دوی راغلل مخامخ یې دا ټوپۍ ته ورونه شروع کړل او تشدد یې پرې کړو طالبانو. غین الله د کمانډر نام دی، د زوی نام یې عدنان دی چې هغه ورته غفور ورته امن کمیټي وایي، هغه طالبان یادوم. هغې بیا مخامخ فایرینګ شروع کړو چې په هغه کښې یو شهید شو، څو زخمیان شول، خلکو تیزه پرې وکړې، منډه یې کړل. بیا ایف سی فوج او طالبان درې واړه په یو ځای راغلل او مخامخ یې انجمنې پرې وچلولې چې 40 کسان پاک شو، زخمیان شول، 9 کسان شهیدان شول. بیا پرونو باجوا ماجوا باجوا ماجوا غزل بزل غزل جنن غزل جنن باجوا ماجوا بیا پرون په اعظم ورسکشي ننګیالي خلک راووتل او جلوس یې روان کړ. مخامخ فایرینګ پرې وشو چې په هغه کښې یو شهید شو، 9 کسان زخمیان شول. بیا یې په دوی کرفیو ولګوله، خو دا انګور اډې ننګیالي خلک ته صبر نه وشو. نن 2 غنټې دپاره دوی کرفي لرې کړله چې څنګه کرفي لرې کېدله خلک د کورونو نه بیا راووتل. بیا په میدان وروان شول، خلک وایي چې هغه د طالبانو دفترو په طرف روان وو چې بیا فایرینګ پرې وشو او بیا په دوی باندې فایرینګ وشو د اف سی 133 وینګ لخوا او یو اس اف 42 رجمنټ فوج لخوا په دوی باندې فایرینګ شروع شو. په هغه کښې دوی 40 کسان ونیول، 100 زخمیان وو او نور چې څومره ګاډي وي هغه ځینې ونیول. نن چې زه داسې انساني حق غواړم چې هغه که زه غدار شم بیا هم یو سړي ته حاصل وي، هغه که څوک جاسوس شي هغې ته هم حاصل دی، هغه که ته د یو ملک باونډري کراس کې بل ملک ته لاړ شي بیا به هم ته 100 جوډیشلي نه مړېدې، میسنګ پرسن به نه جوړېدې. نن دوی هغه غوښتنې چې کوو هغه هم په دوی باندې لګېږي. او غټ مثال یې درکوم چې ده ورته ویل چې د پاکستان میډیا چې کوریج نه ورکوي دا ډېره ښه خبره ده، او د انټرنیشنل میډیا چې کوریج ورکوي دا بده ده. وضاحت یې دا دی، مطلب یې دا دی، مفهوم یې دا دی چې دی پښتون کا د غلامۍ په هغې حیثیت چې شماري، په هغه لاندې غلامونو کښې شماري چې هغه د صرف آواز هم نه پورته کوي، چې هغه آواز په دوی بد لګېږي، چې هغه آواز ته هم دوی غندنه کوي، چې څوک هغه آواز را پورته کولو کوشش کوي هغه ته هم دوی بد وایي. دا د پښتنو دا دوی چې کومې غلام شماري د دغه نه لوی ثبوت نشته دی. دوی په هر دور کې دا کار کړی دی. او نن د واڼه په بازار کې یوه جرګه روانه وه چې ټول د علاقې کام ناست و، علما ناست و، پی ټي ایم ناست و. بیا خبره دا وشوله چې زه علي وزیر خان ته وویل، جرګه ته وویل چې ځئ لاړ شئ چې تاسو څه خوښه وي هغه فیصله وکړئ. دا د امن ډېر لوی ثبوت دی. دوی چې لاړل چې کله کیمپ ته ورسېدل نو په کیمپ کې پولیټیکلۍ خود سره راضي شوه، خو طالبانو ورته وویل چې نه موږ چې چا هم دلته طالبګردي یا دهشتګردي نارې ولې د هغه به نیسو. نو خلکو ورته چې دا خو نشي کېدی، دا معاهده موږ نشو کړی، هغې ورځ به یې موږ نه منو. بیا راووتل، په هغې ساعت باندې په خلکو تشدد هم شروع کړو. په چیک پوسټ د پاسه دوی سره ګډ درېدلي وو او تشدد یې کوو، ډېر کسان یې ونیول. او بیا ماسخوتن خبر راغی چې د دغې پښتنو د زړونو ټاکور، د دغې پښتنو د زړونو آواز آمر او باتور او زخمي وزیر چې ټول خاندان یې شهید شو، هغې ته پلانینګ جوړ شوی دی چې په نن شپه باندې به دی موږ وژنو، دی به شهید کوو. دا پلانینګ ورته جوړ شوی دی. ای په والله دغه دا نن پور امن دا جوت دا به نشاني وي چې کالي وزیر ته تا نقصان ورسولو، بیا به وینې چې موږ په کوم لوري ځو. بیا زه نن په وخت نه مخکې خبرې نه کوم، خو چې کوم عمل روان دی دا ریاست لکه چې په پر امن جدوجهد مقام موږ ته نه راکوي، دا ریاست لکه چې موږ ته پر امن جدوجهد نه راکوي. موږ بیا هم یو ځل دنیا ګورو، حالانکه زموږ اعتماد په چا نشته دی.
تاسو ما مشر ګڼئ خو زه مشر دومره نه یم صرف نمایندګي کوم یو خبره په ډاګه درته کوم د دنیا په یو ملک هم په یو قوت هم زموږ اعتماد نشته زما اعتماد نشته د دغو ملکونو خارجه پالیسي اول شک دا وي چې زما نه څوک ملګري شته نه دښمن خپل مفادات مې خپل دي دا مفاد پرست ملکونه دي زموږ اعتبار زموږ اعتماد په دې ولس باندې دی زموږ اعتماد په دې ولس دی دا خپل غوښه به قربان کو دا خپل سرونه به قربان کو خدا پښتونخوا خاوره به مزید هم ورنه کړو منظور پښتون منظور پښتون منظور پښتون منظور پښتون دا چې کوم دوی خلک ساتلی دی یا خپله کله کله وردي چینج کړي او په سول کپړې کښې راوځي مرګونه کوي یا د دوی MI چې کوي یا دوی چې کوم طالبان ساتلی دي چې په هغه باندې زموږ عام ولس وژني زموږ پولیس وژني زموږ نور خلک وژني دا موږ مزید نه ورسره منو او موږ په سرکاري توګه باندې هر پښتون FC والتا هر پښتون پولیس والتا هر پښتون چې په فوج کې دی هغې ته دا خبره کوو چې نن ستا خاورې ته ستا ضرورت دی نن ستا پر خاوره ستا وسه به شي خوار چې ستا افسران یې خوار شمري هغوی ته تا ضرورت دی دا تاریخي غلطي چې ورسره ونه کوي دا تاریخي بېننګي چې ونه کوي د دغو پښتنو دپاره په خپل ډپارټمنټ شننه دا مزاحمت شروع کړي چې د پښتنو دا پورامن داب دغه ته د څوک څه نه وایي دا مزید د جنګ پالیسي په ټول نه زیات تاسو خوري عام ولس خوري او چې څوک په دغې وګړیو کښې پښتانه دي FC دی یا پولیس دی دا پې وژني دا په موږ نه زیاته تاسو ته هم نقصان دی دا ته تاسو ورمخکې کوي دوی صرف خپل ډالرو ته ورمخکې کېږي دوی دغه جنګ ته نه رامخکې کېږي د دغې د ختمولو دپاره ستاسو هم د کردار ضرورت دی ستاسو هم د خپل کام سره ودرېږئ پرېږدوئ دا ژوند چې کام ته ژوند نشته دی راشه ته یې هم څو ورځې داسې په ډګرو ورسره تېر کا داسې په ناستي یې ورسره تېر کا او بیا اخر بیا هم دا خبره کوو ځوانانو پوره بیدار اوسئ علي زموږ چې څه هم دلته موږ شپه ورځ ناست یو په قسم سره درته وایم چې وارد د غفور ویلي وي چې یو فوجي مړي دي زما د جسم لږ حصه کمې وي زموږ یو ورکر ته چې صرف بده خبره کېږي زموږ پوره جسم دغسې په ولولو شي داسې قطع یې نه کېږي دلته موږ ته احساس دی دا په تېرو شپو چې تاسو راوځئ موږ هلته ناست نه وو په موږ باندې ستاسو د یو لمحې ټینشن وي زموږ خلک مزید ونه ځورېږي مزید مند یې بې وروره نه شي لکه چې پرون یې د واڼه مند یې او خوند یې بې وروره او بې پلاره کړلې داسې موږ مزید نه غواړو تاسو ته دا حکم نه کوو چې دا چې کوم قیادت دی هغه تاسو دپاره ناست یې په قرآن شریف درته قسم خورم چې ستاسو په سر د دې وطن په سر باندې دا خپل سر د نیک برابر هم نه شمارم دغه د جیلونو ته د تشدد ته د مرګونو ته ما لا څلور کال اول چې زه لا سټوډنټ و هلته مې فیصله کړې ده اوس خو مې سوچ مکمل پوخ شوی دی اوس خو بیخي ما ته دا پروا وي هم نه چې څه به راځي او څه به کېږي پروا که دا د پښتون وطن ده پروا که دا زموږ اوسا د دغې وطن ده د دغې جنګ ده چې دا جنګ ختم شي دا امن ده د بجاري ساتو موږ په تعداد ډیپینډ نه کوو موږ یې په اخلاص کوو موږ یې په سوچه پښتانو باندې کوو سوچه پښتون دی وي راضي دی او بیا انټرنیشنل کمیونټي ته یو او چې نورې څومره ادارې دي د نور وخت هم چې پښتون مرګونه کېدل دوی خاموش پاتې شوي دي نن هم خاموش پاتې کېږي دوی بې جوړ د څه شي دپاره دي دا
دا پښتون قام به بیا صرف د دغه ریاست نه د دغه یو خلاف به هم احتجاج کوي، د دغه هیومن رائټس خلاف به هم احتجاج کوي، د دغه هیومن رائټس خلاف به هم احتجاج کوي. دا د هیومن رائټس والا هر وخت راځي او دلته چې لږ څه دا پیښه وشي بیا په اعلی سطح باندې ښکاره کړي زما په وطن د دغه جهازونو د دغه ټانکونو د دغه توپو مخامخ چې خوندې منډې مړې شوي دي د هغې اواز ولې نه پورته کوي او هغه خلکو ته اپیل کوو چې څوک پښتون دي څوک قام پال یادېږي ملت پال یادېږي چې موږ خپل ورور ځای شمار کړئ راشئ د دغې ولس په مخ وعده در سره کوم کوم ځای ته ماک څوک ورغواړي په پښتانه کښې زه ورځم زه خبره ورته کوم دای دیوار وي څه غلطي شوي زه د دغې پښتون قام ورور ځای یم ما ته د مخامخ وښایي چې دا غلطي ده خو داسې پر شا د فیصلې نه کوي دا د دغې قام ډېر ډیفاینینګ مومنټ دی دا قام په ډېر لوی په غي توګه راباندې راپاڅېدلی دی دا قام ډېر په مشکل حالات راپاڅېدلی دی دا دغه دلته چې څوک راځي مزدور او داسې لاندې طبقې وال خلک زیات راځي د هغې خاطر باندې دغه قام سره تعلق لرونکي څومره لیډران دي څومره سوشل ورکران دي تر ملاله یوسفزۍ پورې ټول د اواز تر سبا پورې پورته کړي د دغه قام دپاره پورته کړي په وزیرستان چې څه روان دي نن که پی ټي ایم هلته دوی په طالبانو باندې لاندې ښه دا به بله ایجنسي ته اړوي دغه لکه څنګه زموږ مشران چې پې قتل کولی به یوه ایجنسي ته یې بوتل داسې به بیا دوی دا کار روان کړي د دغې روکتام به هلته چې په کوم ځای چې دا لوبه شروع شوه په هغې ځای به یې دا ختمه کوو چې مزید به د پښتون په خاوره باندې موږ داسې ترهاګر او داسې حرکتونه نه منو د پښتون په خاوره د جنګ کاروبار نه منو د پښتون په خاوره د جنګ کاروبار نه منو د پښتون په خاوره د جنګ کاروبار نه منو دا خلکو باندې ناوخت هم دی سحري ټایم هم بیا راځي زه ځم او نورو پښتنو چې کوم آس په نور ښارونو کښې دي هغې ته لایو پیغام هم بیا اوس کوم او انشاءالله مونږ خو د رمضان احترام کوو مونږ خو پښتون قام یو روزهدار او لمونځدار خلک یو مونږ روزهدار خلک یو مونږ خو په روژه کښې کاروبارونه هم بند کوو مونږ خو د روژې د خاطره خپل هر شی بند ساتو مونږ دا احتجاجونه او جلوسونه نه کول مونږ د دغې نه ډېر لرې تللي وو مونږ خو د دوی سره خبرو ته ناستي ته کوو او دوی مونږ مجبور کړو وخت نه راشروع آخري چې دوی په واڼه کښې وینې تویې کړلې ماشومان او ځوانان یې ووژل او تاسو به ویډیو لیدلې وي چې د دوی ډزونه روان دي مخامخ فایرنګ کېږي په روډ ورته خلک ولاړ دي یو ترې منډه نه وهي یو دا ټولو هغې ولس ته مونږ سلام کوو د دوی میړانه ته د دوی د واڼه مزی وزیر قوم ته د واڼه سلیمان خیلو ته دوتانو ته او هلته نور آباد قومونو ته سلام کوو چې داسې لاشونه تویېدل خو په ویډیو کښې یو هم داسې نه راغی چې په شا منډې وهلې وي او دا مو ولیدل چې په مخ کې منډې ورولې بهرحال آخر اردو کښې باید زه په لایو کښې خبرې ورته وکړم هسې هم نن په یو اوپن اوس کړم هغې ته د زه بیا اوس درنه ځم او نور چې څومره هم په نورو ضلعو کښې او ایجنسیو کښې خلک دي هغې ته هم یو پیغام پرېږدم او تاسو چې څه ټایم هم خپل پروګرام وي هغه هغې مطابق چلوئ د خدای په امان الله مو تل آباد لره ټولو ملګرو ته